افغانستان کې د بېګناه او ملکي وګړو د وژلو په تړاو د برېټانیا ولیعهد شهزاده هري له اعتراف وروسته اوس د یاد هېواد دفاع وزارت ویلي د ټولو هغو جنګي جنایتونو څېړنې کوي چې د برېټانوي پوځیانو لخوا افغانستان کې شوي دي. له جنګي جنایتونو د دفاع وزیر بن والیس موخه د پوځیانو لخوا د عامو بېګناه افغانانو وژل دي. د برېټانیا دفاع وزیر د دې جرمونو د ثابتولو او تورنو پوځیانو د جزا ورکولو په موخه یوه کمیټه ټاکلې چې د جرمونو سپیناوی وکړي. د دې جرمونو د څېړلو مسؤل قاضي وایي نه یوازې د وژنو بلکې د هغو کړنو څېړنه هم کوي چې دا جرمونه یې پټ ساتلي دي. هغه تورونه چې په دې پلټنه کې په پام کې نیول کیږي او موږ یې په تړاو جدي یو. لومړی د برېټانیا د وسلوالو ځواکونو د ځینو غړو لخوا بې شمېره غیر قانوني وژنو په تړاو تورونه، دویم دا چې غیر قانوني وژنې د حقیقت نه روښانه کولو په موخه پټې ساتل شوې، او دریم دا چې د شاهي پوځي پولیسو لخوا کړې څېړنې کافي او بشپړې نه دي. له دې مخکې په یاده برخه کې د برېټانیا شاهي پوځي پولیسو هم څېړنې کړې وې خو نیمګړې وې، او په پام کې ده چې دا نوې کمیټه به یادې څېړنې بشپړوي. مسؤل قاضي ویلي چې قانون ماتونکي باید قانون ته وسپارل شي او ډاډ یې ښودلی چې پلټنې به یې بېطرفه وي. عام وګړي او ټول هغه کسان چې پوځ کې یې خدمت کړی د بې طرفه پلټنو او د ټولو پوښتنو په تړاو د واضح او حقیقي ځوابونو تمه کوي. دا چې وکولی شو خپلو موخو ته ورسیږو، نو زه د هر کس مرستې او همکارۍ ته تمه او اړتیا لرم. د دې څېړنو مشر ویلي چې خپلې څېړنې به په 4 بېلابېلو پړاوونو کې کوي او په لړ کې به د جرمونو معلومات او شواهد راټولوي او په افغانستان کې به د برېټانیا پوځ عملیاتو ونډه هم څېړي. هغه له ټولو هغو کسانو هم مرسته غوښتي چې په دې برخه کې معلومات وړاندې کولی شي. دغه پلټنه به 4 پړاوونو کې بشپړه شي. لومړي پړاو کې به موږ اړونده مطالب وڅېړو او له مختلفو سرچینو معلومات راټولوو. دویم پړاو کې د ډاډ ترلاسه کولو لپاره افغانستان کې د خپلو ځواکونو د عملیاتو او رول په تړاو پلټنې کوو، او دریم پړاو کې د هغو کسانو غږونه اورېدل کیږي چې د دې په تړاو شواهد او معلومات لري، او مخکې له دې چې څېړنې خپرې او معلومات ولېږل شي خلاصه بشي. برېټانیا لومړی هېواد نه دی چې افغانستان کې پوځیانو لخوا جنګي جنایتونه شوي، بلکې 20 کلنه جګړه کې ټولو ښکېلو هېوادونو دا ډول جنایت ترسره کړي، خو ټولې په تړاو څېړنو ته نه دي حاضر شوي. استرالیا په تېر کې د دا ډول څېړنو په ځای هغه کسان محکمه کړل چې د دوی له جنایاتو یې پردې پورته کړې وې.